पेट्रोल नوې قیمت شو 332 روپے 332 روپے چې کم شو نو دا به لین کلوزرو والا او چا سره چې 40-45 लाख روپو ګاډي هغه دا افورد کولی شي غریب سړی د پونچ نه دا وته چا سره چې چینچې دي چا سره چې موټر سایکل دي چا سره چې سوزکی دي چا سره د ډاټسن دي دای دی الله مل چې زکه دا غي نشي چولې په 332 باندې او که ګاډي کې وام چې نو بیا دونه کرایانې څوک نه ورکوي او نه ورکولی شي هم غریبانانی عوام دی حکمرانانو ته ډېر زیات غوسه دي د عوام سره د دې متعلق دا ویډیو تاسو وګورئ صرف دغه د غلو کار چې کورسۍ ته ورسي او بس د کورسۍ مولانا چې په 1200 تروړه راوځي او ورتالونو جلسونه جلسونه کوله او ټول علما یې راوخله د مدرسو راوتله ها اوس ولې نه راوځي اوس ولې نه راوځي पेट्रोल में उस वाचुल 332 रुपए से न पासा 332 ډېرې مجبوره کړو اوس موږ سره بل لار نشته څو ګولا شروع کوډا کې شروع کو ځکه چې زمونږ غریب خلک روتارو لګي غر کوي مړه خو یو دا خو د وجلې د غلامان خو یو خو د حکمرانانو غلامان یو مداسه سزا نه د پکاریو یو د راټینګ یو د پول پاسم چې پانسی کوي خام چې لاړ شو ډړې وړ خدای کوم نه شو راغسته اصل روپو کې وته څه ډړې وړ قسم په خدای کو ډړې وړ په ځاغسته شي اسلام نه غواړي اسلام آباد غواړي دی وې اسلام غواړم کنه اسلام نه د اسلام آباد غواړي او پرچه پکې کو نه پرچه خو بگیا 100 روپے دا 320 520 620 چې 620 در کې خوستا ټول رضامندن دی نو بس هغې له وګټو هغې له ورکو خبره ختم دی خو موږ ته پټرول ګرانېږي کاری څوک نه راکوي نو به د خپلو بچو هغه رزق چې کم دی نو هغه د دغه پمپونو والا سړی نیمو ټول دوا چول کو نه पेट्रोल में लाने दिया चोरी उस पर 336 रुपए लीटर देखो बस कोर तवे बूझिया वे बकवाड़ी खर्च صار مې بکواش ولته څومره دی بګواش 300 روپیو بکواش ول بازار سبزی منډه ته بلاړم او واپس کړه مجرو وړه تا اره واپس ول ته دا اوچت کو نو بس دا مې دې پر اوچت کو شمال دا گاډي به سٹارټ شي چې بیا هم پم تور سي مجبوري سوګو سبزی منډه ته چلاړه پیرا دی وسره ګجر غړه ته چلاله 100 روپے دی جوړ کړ ویډیو تاسو کتل د عوام خبرې تاسو واورېدې چې عوام د دې متعلق سره د سپیشلی د مولانا فضل الرحمن باره کې چې یو عام شهري کم رای ورک او سی ویلو دینه به تاسو هم ښه پوه شوي یئ چینل باندې چې څوک نه وي دي زموږ چینل هم ضرور سبسکرایب کړئ چې دارنګې معلوماتي ویډیوګانې زه تاسو لره وړم